یو کار د افغانانو سره دا شوی دی، یا هغه ځایونو کې چې چېرته امن نه وي او ستر انقلابونه تېر شوي او بیا وروسته امن راشي، په هغه ځای کې پایک سنډروم په خلکو کې راشي. پایک سنډروم چې ته وایي، دې ته وایي چې یو تجربه شوې وه، ځینې ساینسپوهانو یو وړوکی غوندې ټب و د اوبو، یو هغه غوندې سطل غوندې و د شیشې، په هغې کې یو غټ ماهی پرېښود او نورې واړه واړه ماهیان پکې پرېښودل. بیا یې دا غټ ماهی او دا واړه واړه ماهیان خپلو کې سره جدا کړل، منځ کې ورته شیشه کېغوستله. نو هر ځلې به چې د غټ ماهي کوشش کوي وړو ماهیانو ته ورشي او دا وخوري، نو هغه شیشې باندې به د سر لګېده. بیا به ورته یو څو ځلې چې ورغی، نور نا امیده شو. ساینسپوه دا شیشه بیرته نه پورته کړله د سطل نه. بیا چې دا شیشه د دې سطل نه پورته وه، بیا هم دا مایع د نورو وړو مایانو ته نه ورته، ځکه چې هغه په خپل ذهن کې ځان سره دا یو قسم د فکر جوړ شوی، یقین جوړ شوی و چې نور څه نشي کېدلی. همدغسې زموږ په دې وطن کې هم ډېر ځوانان چې کله د ناخوالي وګوري، خصوصا غربتونه وګوري، ناامیدیانې وګوري، دغه وګوري، نور دی د خپل انرژي، د خپل فکر نه، د چې کوم استعداد دی، د کومه سختۍ چې انسان زغملی شي، د دې ټول نه د لاس پرېمینځي او دی بیا کوشش کوي چې نور همدغه خپل ژوند یوازې په سروایول کې تېر کړي، دونه ژوند تېر کړي چې بس دی په ژوندی پاتې شي.